شنواری صاحب ژوند ډېر تریخ دی زما په ژوند باره مه پوښته زما په ژوند باره مه پوښته ورونه خو خدای پاک ورونه راکړي وو خدای پاک نه ورونه مو واخیسته خدای پاک نه غړي مو واخیسته زه 12 کې د ایمل د لیسې نه دلته فارغه شوم پلار مې کندوز کې اوسېده تره مې دلته او دا مې ماماګان دلته اوس ماماګانو کې زه اوسېږم دلته مکتب مې فارغه شو لاړو 12 نه بعد 2 کې فارغه شوم بس د پلان نور څه کار روزګار نه و افغانستان خو هغسې ګډوډ و نه اقتصاد داسې قوي و جزت له نه شخصي پانتون مې ویلی وی د هغه مې کړی وی کار بل شخصي کاروبار هم کړی وی لاړم بس د پلار سم خپله دهقاني کار روزګار هم کوو بس کندوز دوام سقوط کې مې ورور یو شهید شو یو دلته شهید شو موټر و یو مې کندوز کې دوام ورو چې ما پسې و هغه ډرون تیارې وویشته هغه ما پسې و او یو ډرون تیارې وویشته یو موټر و هغه شهید شو ودونه یې کړي وو او دغه یتیمان اوس هم شته بیا تقریبا څه وخته پورې هم لا افغانستان کې اوسېدو یو پیره دوی لاړم ایران ته لاړم او راغلم خو کومه داسې اقتصاد نه و چې زمونږ بیا د زندګي ځانله جوړه کړې وه یا مې شخصي پوهنتون ویلی وی خو دغه سقوط نه څو میاشتې څو ورځې مخکې بیا مجبوره شوم چې زه به خپل کور خپل کلی خپل مور خپل بچیان پرېږدم لاړم ایران ته لاړم ایران کې 12 ورځې مې نه تېرې کړې چې خدای پاک زما قسمت په څو سکندونو کې ما ته بدل کړه زما تقدیر یې بدل کړه ما رسواني واخیسته ما د خدای پاک هر څه داسې بدل کړه چې هر څه هېڅ هم نه کېږي اوس دا څوک دنیا مې ټول ویني بشر دوستان خدای پاک وایي ولقد کرمنا بني آدم الله پاک عزت څښتن پیدا کړی دوستانو نړیوالو د بشر دوستانو چې الله پاک عزت څښتن پیدا کړی تاسو مې ولې بې عزته کوئ زه نه وایم چې زه دومره کمرمه زما روزي د خدای پاک سره دی زما روزي د خدای پاک سره زه چا نه ډوډۍ غواړم نه هېڅ چا نه غواړم دا 2 وزرونه د خدای پاک نه غواړم دا 2 وزرونه خدای پاک نه غواړم زه چاته نه وایم چې ما ته یو کپ ډوډۍ په خوله کې راکړي یا به زما بچه د وله کې مړ شي یا به زما پلار د وله کې مړ شي دلته ماماګانې پروت یم دا مې ټول عزیزان دي دوستان دي د وله کې نه مرم د وله کې ذمهواري مې الله پاک کړې ده د وله کې ذمهواري ګوره خدای جنال څوک مې وغورځوي ما ته به چېرته د وله کې نه مرم ما ته به خدای پاک راورسوي خو دا دنیا چې دا دنیا وسایل الله بالفضایل الله پاک وایي دنیا په وسیلې سره ده دا اوس چې کېږي دا کار چې کېږي دا به اوس وسیله سره کېږي زه به اوس څه وسیله خپله برابره کړم ځان ته هېڅ هم نه لرم نه پیسې لرم نه پلار لرم ځوان چې پلار ما یا بل خارج ملک ته بوځي یا زما وروجانه زما علاج وکړي هېڅ هم نشته دلته د ماما سره اوسېږم که چېرته تاسې د بشر اصل رښتیا هم په بشر سره مینه لرئ او بشرپاله یاستئ دنیاوالو دا وکړي که نه دا لاسونه خو هند کې کېږي که نه بله ورځ یو کس ما تلونیوز کې ولیده چې چا ورته د هند نه پوهېږم د هند حکومت ورته ویزه راولېږله چې کوم تجار ورته راولېږله زه هم یو انسان یم خیر دی که نه زه هم یو نورمال لرم که نه نورمال لرم که نه زه هم یو ښه راتلونکي په تمه وم که نه زه هم یو ښه راتلونکي په تمه وم که نه یو ښه راتلونکی غواړم خیر دی که نه زه داسې نه ډوډۍ نه غواړم خیر دی دومره غواړم چې دا خپل مور ښه باغې کړم خپل ګریوان ودارم خیر دی خدای ته سجده په خپله ولګوم په خپلو لاسونو سجده ولګوم ځان پالنه په خپله وکړی شم نه غواړم تاسې نه ډالره پیسې نه غواړم دغه 2 لاسونه غواړم خیر دی خدای پاک علاج کوي نو تاسې راته یو څه وسیله برابره کړئ خیر دی ما ولېږئ انشاءالله ایران کې خو وروره تللی ما د کلیوالاو سره مې کار کوو تر یو مې تروزه او څه نور کلیوالا و زموږ د منطقې زه اصلا د کندوز سیمه دلته ماما کار اوسېږم نو 12 ورځې مې تېرې شوې وې ساختماني کار هم کوو دا سټرنګ کار هم کوو
موږ لندې نه دا سیخونه جګول پاس هم جګول اتې دې ملګرو نه لندې سیخونه راکول ما پاس نیول او پاس دا 20000 لاین تېر شوی قوي ډیرونه تېر شوي نو ما چې کله لاین جګو بس پاس لاین د سیخ د لاین سره وجګېده لاین سره چې کله وجنګېده بس نو خدای شته چې بس ملګرو غږ وکړه امین علیه السلام برق ونیو نو دې صحنه کې زما په زړه کې تېره شوه چې یاره برق مه کټ کوئ اوس بس ما د خدای نه یو شهادت غوښتلی او به دا شهادت ما ته راورسېده دا یو شهیدېږم برق اوس خپله کټ کېږي او په دې صحنې سره بس درس شو نو زه شاته ولیدلم چې شاته ولیدلم چې یو وخت کې داسې څو سیکنډ به بېهوش وم چې راپاله شو ځان ته مې چې کتلی نه شو بس انډیوال لاسونه هم خپله راغونډ شو ډېر راغونډې شولې هغه ساعت کې نه د سکاشه لاس نه وته نه بوټ وته نه د کار لباس نه وت بس هر څه نه هملته به قیچي اوش کول بس بیا لاړم هسپتال ته وړم هسپتال کې د بوشهر ولایت کې وم ګیناوي ولسوالۍ کې 3 ورځې هلته وم نو زما تقریبا ډاکټرانو ته وویل چې ستا 98% وینه سوې ده تا 98% خطر کې ستا ژوند خطر کې دلته ستا علاج نه کېږي ته لاړ شه اصفهان ته زه لاړم د هغې نه لاړم اصفهان ته لاړم ورځان هلته ملګرو چانده وکړله راته دلته پیسې راته برابرې کړې لاړم اصفهان ته لاړم چې کله اصفهان ته لاړم نو دې کې 3 ورځې تېرې شولې په اواز راغی نو ما ته ډاکټر وویلې چې ستا عملیات چې کوي ډاکټر راځي دی ډاکټر دې ګوري نو ما ویلې چې دا خو به ډاکټر دی دا به اوس یو څه د زړه د ډاډګیرنه راکړي یو څه به راته ووایي ما ډاکټر نه پوښتنه وکړه چې ډاکټر صاحب زما دغه ښی خوا چې و دا چپ لاس چې و دا لږ لږ خوځېدل نو زما دا تمه وي زه دا به خیر د خدای رضا دا به پاتې شي ما ډاکټر نه پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب څنګه کېږي زما عملیات ویل چې ستا لاسونه هم کټېږي او ستا خپې هم کټېږي ویل چې ستا لاسونه هم کټېږي هلته تقریبا 10 ورځې هلته واوسېدلم ما هېڅ دغه مې نه کوه بله په اوازه به راتلل هغې به غوښتل چې ما دې ته رضا کړي چې د لاسونه خپې رانه همدلته کټ کړي نو ما وایي چې زما دا لاس او دا خپه چې دا کار کوي که د هر ځي ته یي که هر دنیا هر سر ته یي زه زما نیواله که خیر یي او که فقر یي هر څه کومه د لاس او خپو لپاره کوم که دا جوړ شي نو هغه نیواله بس 10 ورځې نور ایثار یې کوم چې عملیات وکړم ما زه عملیات نه کوم راغلم انډیواله تر ورځې 12 میلیونه باندې امبولانس ونیو د هغه پورې د اسلام قلعه پورې دغه ونیو بیا مې دا پلار تر ورځې مې هلته راته راغلي وو بیا هغې نه راغلو قندهار ته د قندهار نه راغلو کوټې ته کوټې نه بیا هلته د الخدمت هسپتال کې بس 3-4 هسپتالونو باندې وګرځېدلو د ساجد هسپتال ته اکرم هسپتال ته دې ټول هسپتالونو ته لاړو وي چا به ټولې ویلي چې بس نړیواله خرچه دې واته لکه روپۍ راځي او لکه پې لاسونه دواړه دې کټېږي ما چې زه اوس دې ته کم پیسې زه تا ته واته لکه روپۍ درکړم خدای د مسلمانانو د لاسونه خپې ما نه غوڅوي واته لکه روپۍ رانه اخلي ښه بشر دوستان یاست خیر دی لږ ګزاره وکړي خو بس هلته خدای پاک بیا بل هسپتال پیدا کړ الخدمت هسپتال دا د مهاجرینو لپاره جوړ شوی کوټه کې د کوټیانو نوخانه بیا هغې ته لاړو هلته دغه وکړو عملیات وکړو بس هلته ومه بس دغه ژوند دی یاره د خدای پاک زما ژوند داسې په څو سیکنډه کې را بدل کړ ما غټ ارمانونه لرم چې پوهنتون به ووایي د پلار جوګه به شو زه به اوس د پلار څنګه جوګه شم زه اوس د پلار خدمت وکړم که پلار زما خدمت وکړي نن د پلار خدمت وکړم نن د مور خدمت وکړم نو اوس دغه شومه چې اوس د ځان خدمت هم نشم کولی خیر ده که تاسې د بشر په نوم څه پېژنئ او بشر د نړیوال د بشر چیز وایي زه مې یو انسان یم خیر ده زه هم بشر یم زه هم حیوان نه یم زه خو هم بشر یم که نه خیر دی بچي به لرم مور به لرم پلار به لرم بشر دوستانو بشر پېژنئ زه بشر یم دا دې بشر ته خو وګورئ که نه دا زه به په دې اوس دا خدای رانه څه ونیسي دا نه وایم چې دا خو تاسو خو اوس کولی شئ خیر دی زما علاج کېږي هغه پخوا ځواني زما نه اوس نه راګرځي زه هم نه غواړم چې زه دې بیا همغسې غښتلی ځوان شم دا خپې خدای واخیستې خیر ده په دې زه منع کوم خیر ده دغه لاسونو کار مې کېږي
دغه راسره وکړئ دا کومک وکړئ تا نه غواړم چې تاسو نه چا نه نغدې روپۍ نه غواړم چې زما پلار وږی دی زما بچی وږی دی زما لور وږی دی یا زما زوی وږی دی یا خپله وږی د رزق وعده مې خدای کړې ده د مرګ وعده مې خدای کړې ده مرګ نه خدای وساتلم 2 پیرې 3 پیرې خدای پاک مرګ راوښوته خو بس مړ نه شوم دا که ژوندی یم خیر ده که اوس تاسې اوس څه د لاسه کېږي بس دغه هیله او ارزو دغه ده چې بس دغه لاسونه دغه 2 وزرونه د خدای نه غواړم بس دغه هند ته مې ولیږي که خیر دی که څه کولی شئ بس د یو انسان سره وکړئ یو بشر سره وکړئ عبدالسلام سره مه کوئ بشر سره وکړئ د خدای سره وکړئ دغه 2 لاسونه غواړم که دغه کې د هر چا څه کار راڅه کولی شي او خدمت کولی شي بس دغه راته وکړئ د عبدالسلام دغه سپین ږیری بوډا پلار چې دی د ده سره مې څو لنډې خبرې کوو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عبدالاکبر دی او موږ یې اوسېدونکي د قندوز یو اصلا دغه ځای اصلا اوسېدونکي د هغه ځای اوس دلته راغلي د ماما سره دلته پروت دی او یو ځای مې دلته موټر شهید کړ او بل ځای مې د قندوز په سکوت کې ډرم تیاري وویشته د امریکایانو د هغه غوښې مې په خلطو کې راټول دا زامن مې نور په خپل لار مړ شوي د هغوی څومره فامیل درته د دې دغه څلور حیوانان دي یوه ښځه د یوه ځان ته ښځه وه او دا زوی مې مزدورۍ ته ولېږه چې نه ځمکه لرم نه پوله لرم نه پټایي چې هم نشته تالا هیله شته د دغه لپاره دا لاړ چې زه به دې کور ته چې راوړم هغه په ایران کې دی برق ونیو دې ځای نه لاړم کوټې ته مې بوت د کوټې نه مې دلته راووست او دا نن هېڅ هم نه غواړم چې زما د زوی سره په هر طریقه یې کومک وکړي او د ده ثواب سار شي یعنې چې علاج یې وشي علاج یې وشي د ده د لاسونو د ده دغه زموږ سره هېڅ وسه نشته بې دغه دالان نوره کومه وسه او تماخو موږ نه لرو چې موږ د کوم ځای ته بوځو او د شتمنو د غیر طالبانو که هر دغه یې باید چې زموږ غم وخوري درنو لیدونکو الله رب العزت چې د ګډ په منځ کې یو چنجیله رزق ورکولی شي نو انسان خو یې بیا اشرف المخلوقات پیدا کړی ده که څوک هم مرسته کوي نو دغه وخت چې د دې ځوان دغه کومه خپل لاسونه او خپله ځواني چې وه خو یې ړنګه شوې ده خو که هندوستان ته یا بل هېواد ته د چا هم وس کېږي نو په دغه برخه کې د دوی سره پوره مرسته وکړئ تاسو د دوی خبرې واورېدې په دې کور کې داسې ویر او داسې درد دی چې باور وکړئ چې دا څومره خلک دي چې دغلته ولاړو چې ټول یې وژړول نو کیدای شي چې ستاسو په مرسته باندې دغه ژړا د دې کور نه وځي او د دې ورور دغه خفګان په خوشحالۍ باندې بدل شي عبدالسلام عموما کې د ټولو هیوادونو دا خلکو نه مرسته غواړي چې هغوی چغې وهي چې موږ بشر پالونکي یو او موږ انسان خدمت کوونکي یو نو درنو ملګرو په دغه برخه کې را سره جدي مرستې وکړئ ډېره زیاته مننه